د پلار درد. سلام او مینا قدرمنو او نازول ملګرو، په دې هیله چې ټول به خوشاله او روغ جوړ یاستئ. په کلاس یعنی ټولګي کې شور ماشور خورو. استاد ناڅاپي دروازې کې سر راښکاره کو. ټول زده کوونکي په ارامه کېناستل. استاد وویل نن تاسې باید د خپل پلار په اړه یو مقاله ولیکئ. مجیب او زده کوونکو د مقالې په لیکلو شروع کړه. مجیب د مقالې یعنی د مضمون په سر ولیکل: زما بېوسه او بېکسه پلاره، نن مې استاد یو ځل بیا را یاد کړي. له استادانو مې ګیله وشوه: پلاره ستا د مړینې خو 2 هفتې تېرې شوي دي. هغه زمونږ ګاونډي محمود کاکا هم په خیر وطن ته راغی. ثاقب ورته ډېر خوشحاله او ثاقب ته یې رنګارنګ شیان هم راوړي دي. تا ولې زه یوازې د ټولې کورنۍ سرپرست پرېښودم؟ پلاره وروسته تر هغې چې تا خاورو ته څنګونه ورکړي هېڅ مې په دې نړۍ کې زړه نه لګېږي چې ژوندی اوسم. خیر دی پلاره، که کېږي بېرته راشه، زما ماشومې هیلې مه ماتوه. پلاره نه مې هېرېږي هغه وختونه چې ته به کور ته راغلې او زه به درته څومره خوشحاله وم. پلاره مور مې نن وویل ښوونځي ته مه ځه، یو ډبې رنګ راوړه او برش واخله او په ښار کې د خلکو بوټونه رنګوه. پلاره زما درسونه پاتې کېږي. پلاره ستا هغه خبرې او وعدې نیمګړې پاتې شوې چې تا به ویل چې ته به یو ښه او لوی شخصیت وې. پلاره زه دې مړ وې خو چې ته نه وې مړ شوې. پلاره استاد مې ویل نوی کال شروع شوی دی، نوې جامې به اخلئ. خو پلاره مونږ بېګا وچه ډوډۍ او شین چای څښلی دی، نو جامې به راته څوک کوي؟ مجیب په همدې لیکلو بوخت او مړی مړی اوښکې په کوچني ټټر لکه د مرغیو د سیل تویدلې او ژړل یې. چې ژړا یې لوړه شوه د استاد فکر یې ځان ته راواړو. استاد په مجیب غږ کړ: څه دی مجیبه؟ مجیب له ځایه پاڅېدو او استاد تر مخ په میز یې په اوښکو لمده کتابچه کېښوده او په وروستۍ برخه کې ولیکل: استاده نن د پلار په اړه د مقالې لیکلو وخت نه و. استاد د مجیب کتابچه راواخیسته او خپلو سترګو ته یې ونیوله. له پوره یوې شېبې خاموشۍ وروسته د استاد په سترګو د اوښکو ډنډونه راغلل او مجیب یې په تندي ښکل کړ. استاد وویل: مجیبه ما وبخه، زه نه وم خبر چې ستا پلار 2 هفتې مخکې مړ شوی دی. مجیب وویل: اخ پلاره. د صنف یعنی د کلاس خاموشۍ د مجیب غږ ورسره بدرګه کړ او هغوی هم وویل: اخ پلاره. دوستانو واقعا چې پلار ډیره لویه هستی وي، باید موږ تاسو د خپل پلار ډیر زیات قدر وکړو، ځکه که پلار نه وي نو انسان نیمګړی وي. مخکې د دې چې دغه قدرمن او نازولي مور پلار له لاسه ورکړو باید ډیر زیات قدر وکړو. ډیره مننه کوم له تاسو نه دوستانو چې دا ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. که ستاسو خوښه شوې وي نو ضروري درسره لایک کړئ او له نورو ښایسته او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره درسره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.